هغه چې زه به په یخ هغه چې زه به په یخ جمع کې د سخت ساړه نه په امان ساتلم هغه چې زه به په یخ جمع کې د سخت ساړه نه په امان ساتلم چې بلونده شو په متیازو باندې زه به یې اوس زګي ته واړولم خپله به یې ټوله شپه لونده تېره کړه چې زه به خوب نه کله پاڅېدم په نیمه شپه کې به مې چغې کړلې چې بیبي وږیم راپاسه که نه بیبي به پاڅېده زما دپاره زر زر خوراک یار خوراک ولو خو د یو کال مخکې زړه کې څه خو د یو کال مخکې زړه کې څه و ما مې د رور سره جګړه وکړه ما ټوپک واغسته او ډز مې وکړه د ټوپک ډز راته قیامت شو خدایه بېبې رساکه تنده ولګېده زه به کافر که مسلمان پاسمه زما د لاسه د نور مرګ شوی د مور مرګ شوی دی او هغه وختونه مې اوس هم یادېږي هغه وختونه مې اوس هم یادېږي چې زه به پلار کله وخلم ونو بیبي به زه په غېږ کې ونیولم ټول ګزارونه به یې په ځان وخوړو ما ویل بیبي ته منځ کې سله راځې ته به یې ګناه ده وخل سله زغمې بیا ټوله شپه خوب کې زرګي وباسې ما له دا ستا د غمه خوب نه راځي خو زه به کافر که مسلمان خلاص زما د لاسه د مور مرګ شوی دی او چې په کوڅه کې اوش او شور د وړو په سر سر چې په کوڅه کې اوش او شور د وړو مور به مې زر ورله ورمنډه کړله چې په کوڅه کې اوش او شور د وړو مور به مې زر ورله ورمنډه کړله چې مې بچی خو چا وخلی نه دی زه به یې د خاورو نه راپاڅولمه خپلې سینې پورې به یې ټوک کړم او بیا نورو وړو ته به یې خیرې وکړلې چې ځوانې مرګو خدای وکلو خلکو زما بچی لوبې کو سله وخې او بیا د سترګو به یې غټ اوښکې په مخ راتلې اوچته شو زه به کافر که مسلمان زیر ویم په آخرت کې چې حساب کتاب شي چې حساب کتاب شي خلک په ټول پاسې د مور په نامه ماته به نوم د مور څوک اخلي که نه په آخرت کې چې حساب کتاب شي خلک په ټول پاسې د مور په نامه نو ماته به نوم د مور څوک اخلي که نه زه به چې مور ته مخامخ ودرېږم زه به څه جواب ورکوم ورته به څه وایم چې څوک چې زه به کافر کړم زما د لاسه د مور فرق